داسې څوک شته چې د راغلو نه پوښتنه وکړي چې دوی موږ ساتي که په موږ باندې ځان ساتي که په موږ ځان ساتي چې موږ په خپل ځان پوه شو که موږ ساتي نو ساتل ته خدای داسې کېږي چې موږ ساتي او زموږ په انګړ راخېږي او ترجمان دلال دی وایي ځان ونه خوځوي ستا د ټوپک یخه شپېلې زما تندی اوسېږي کټ بستره لوښي بکسونه مې په څټ واړوي زما عفت زما غرور خړو موضوع لاندې کې افغانۍ پرېږده د وروستي وجدان به ومنې ده ارواښاد مطیع الله تراب دغه شعر په 2008 زیږدیز کال کې په یوه مشاعره کې ولوست او له همدې شعر لوستلو سره یې په پښتو ادبیاتو شعر او شاعرۍ کې د انقلابي او حماسي شاعر لقب خپل کړ چې په کمه موده کې ډیر مشهور شو د خلکو په زړونو کې ځانګړی ځای پیدا کړ ارواښاد مطیع الله تراب د پښتو ژبې نوموتی شاعر د قلبي سکتې له امله د خوست په یو روغتون کې د 54 کلونو په عمر له دې فاني نړۍ سترګې پټې کړې. مطیع الله تراب د پښتو ژبې یو زړور اورژبی شاعر و چې نن د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ. مطیع الله تراب نه د وخت د حالاتو تابع شو نه یې چاته تمه وکړه نه درباري شاعر و بلکې هغه همیشه د هېواد او ولس غمونه دردونه ژړلي دي. د مالی په لحاظ باندې تر ټولو غریب شاعر و اما د جرأت زړورتیا پوهې او لیاقت یو غر و چې د مطیع الله شاعري زه د معاصر ادبیاتو هغه شاعري بولم چې په راتلونکي کې به دی د خوشحال په څېر باندې مینوال ولري او د ده سبک او د شعر طریقه به د راتلونکو شاعرانو لپاره یوه نوې لاره وي. جنت فقط د لالچ او د هوس کور دی هورې غلمان شراب کباب او د هیرس کور دی موږ خو مالکه فقط تا او ستا رضا غواړو له تندرونو عذابونو دې پناه غواړو ستا پر رضا باندې موږ تویې کړې شیرینې وینې دا وینې وینې بدن ستا په لار کې ونې ونې پر موږ رحم وکړه نور مو امتحان ما اخله پر موږ رحم وکړه نور مو امتحان ما اخله د بغاوت او سرکشۍ رانه تاوان ما اخله توبه به نه وي خو له موږ نه یې په توبه ومنه دا سرټیټی مورانه ربه په سجده ومنه د عثماني امپراتورۍ دبه او دوران راکه په حنیفي فقه ودان افغانستان راکه. مطیع الله تراب د مولوي رسول دوست زوی او د الله دوست لمسی و چې په 1950 لمریز کال کې د ننګرهار ولایت خوږیاڼۍ ولسوالۍ کوزبهار کالخیلو کې زیږېدلی و خو د ژوند زیاته برخه یې د پېښور بډهبیرې د کرمې سدې سیمې او وروسته خوست ولایت کې تېره کړه چې تر اوسه همالته اوسېده او د آهنګرۍ ورکشاپ یې درلوده. مطیع الله تراب تر 4م ټولګي زده کړې کړې وې خو د خوږې حنجرې ژورو لفظونو د حالاتو رڼې انځورګرۍ او ملي احساساتو په درلودلو سره یې د ګڼ شمېر پښتنو په زړونو کې ځای جوړ کړی و. یو مرور دا بل په خوله دی یو مې کاکا او بل مې لالا دی او شرکت د دواړو په سلا دی یو پکې 2 وار عبدالله دی یوې چوکۍ ته 2 کسان راغلي دي بخت کوټه تخت نسکور شه مخ دې پر دواړه طرف تور شه شوله اوبه دې د زړه سور شه جانکیري خپل کور کې د شور شه موږ له دا 2 حکومت تا جوړ کړي دي سم پښتانه غاړو کې ډول ورمونې ګرځوي او اوس په جیبونو کې راجړوي او آینې ګرځوي دا خو لا پرېږدی چې د شونډو په سرخۍ لګیا دي لاس کې بنګړې او په لاکټ او غاړکۍ لګیا دي و په تا مور وجاړه نانا د جونو ترخ کې لاړې دیموکراسۍ له هم یو څو قدمه مخکې لاړې. د پکتیا نښتر مشاعره کې په 2008 زیږدیز کال کې دا شعر ولوست. داسې څوک شته چې د راغلو نه پوښتنه وکړي چې دغه شعر یې خورا ډیر مشهور شو. داسې څوک شته چې د ارې خوله کې غاښونه مات کړي داسې زلمي غواړم چې لاس دې مات تبرونه مات کړي او د سپین غر د برو زرکو ورک بچي پیدا کړي د منډایر له تجارانو نه پوښتنه وکړي او د کونړ د بوچو لمنځو سټکي وژړئ چې داسې څوک شته چې ملالۍ او ناهدې ته ولاړ سي پر ډبرین قبر یې د پیغلو مات بنګړي کتار کړي د ملالۍ ورک شوي قبر ته ګمبد جوړ کړي د ناهدې شیندلې قبر ته سوتګي کېږدي. عزیزانو توجه مو غواړم چې دا د روبلو ماینان اوس په ډالرو روږ دي دا په خوروا په پلاونو او په لرو روږ دي دا په ناڅا په موسیقۍ او په سندرو روږ دي چې د دوی جیب ډک وي ملي ګټه تاوان څه کوي دوی پر مذهب او پر پښتون او پښتونستان څه کوي دا پر هندي ډرامو بوخت دي دین ایمان څه کوي. د پارلمان وکیل ته ووایي چې وکیل صاحب ته د 8 کوټو دننه ناست دی خاورې په سر به د ولس غږ تر تا ورسیږي.
ته د پسته ممیز بادامو سره چای شوپوه د خراسره کړې پرې د پاسه بیا پیپسۍ شوپوه شابس په خپلو کړو ژمنو دې وفا وکړله سړک دې جوړ برق دې راتېر کړو اسپتال جوړوي د کلي لوی جومات هم ستا په چانده پوخ جوړ شو د کلي لوی جومات هم ستا په چانده پوخ جوړ شو دا خو به پېژنې چې کومو خلکو ووټ درکړې سرمن ترې وباسه لیوې پښې راوځړوه چې داسې څوک شته چې دوه تابعته وزیرانو پوښتي دا بیت المال به ستا 2.5 لکه تنخوا درکړي که ستا د پاریس لندن جرمن د جاز ټکټ درکړي موږ له غربته د یو بل په مری وغورېدو دا له غربته مو ګز ګز ژبې له خولې وتلي ستا دا تنخوا به خود زمونږ له هډونو وځي اوس ما 10 کلن بچی جوالي پر اوږه پړی روان ستا 10 کلن بچی ښوونځي ته پتلون کړی روان خاورې په سر به زما او ستا ترمنځ واټن کم شي چې راځئ څوکمن صاحب راځئ پوښتنه د مارشال او مل پاسوال وکړو د ده پر سر ولاړ بیرغ ته دولاسي سلام دی د دې بیرغ محراب منبر سویری ثواب ګڼمه خو موږ پوښتنه د بې بریتو او بریتورو کوو موږ پوښتنه د بې بریتو او بریتورو کوو که ته ساتونکی او میړی نو دا نور څه کوې که پر دوی ساتې دا وطن ته نرمه کېږه بیا ته د یو جیب د پاسه بل پسې بل جیب جوړ کا یو جیب کې اچوه افغانۍ بل کې ډالر ګرځوه درېیم جیب ښه دی د کالدارو ضرورت بیخېږي خو ستا عسکر یې که سراب یې که پاسوال او مارشال داسې څوک شته چې د راغلو نه پوښتنه وکړي چې دوی موږ ساتي که په موږ باندې ځان ساتي که په موږ داسې څوک شته چې د راغلو نه پوښتنه وکړي چې دوی موږ ساتي که په موږ باندې ځان ساتي که په موږ ځان ساتي چې موږ په خپل ځان پوه شو که موږ ساتي نو ساتل ته او خدای داسې کېږي چې موږ ساتي او زموږ په انګړ راخېږي چې موږ ساتي او زموږ په انګړ راخېږي اوس نو بېوس نه رسي داسې څوک شته چې د راغلو نه پوښتنه وکړي چې دوی موږ ساتي که په موږ باندې ځان ساتي که په موږ ځان ساتي چې موږ په خپل ځان پوه شو که موږ ساتي نو ساتل ته او خدای داسې کېږي چې موږ ساتي او زموږ په انګړ راخېږي او ترجمان دلال دی وایي او ترجمان دلال دی وایي ځان ونه خوځوئ ستا د ټوپک یخه شپېلې زما تندی اوسېږي کټ بستره لوښي بکسونه مې په څټ واړوي زما عفت زما غرور خړو موضوع لاندې کې افغانۍ پرېږده د وروستي وجدان به ومنې ده ګوره زلمیا په ځان ترس وکړه لږ رحم وکړه ته نابلدې کږلېچونو کې به وغورځېږې او دا تنګي شلم د منځ کې کش په دې کې نارې لري دا وطن پرخې لري ګرګې لري ګارې لري و زلمیا دلته هلاک و چنګیز خان هلاک شو دلته مرۍ د ګورګین پرې شو انګریزان هلاک شو د مغولیانو او سقاویانو نه تنې پاتې دي همدې ګرځونو کې پرون دلته روسان هلاک شو او په تا هم مور لنګه ده کور به لري یار به لري د ژوند ملګری به لري منګی ستار به لري و زلمیا تا پیریان دیوان لیوان بازان پیژني تا لړمان ماران پړانګان زمري میږیان پیژني ولې چې ته د غنمرنګو سره فرق لري ته ښایسته د دې بدرنګو سره فرق لري دا ځناور او حشرات لا په اوده کې بندي دوی لا اوس هم د سلیمان په اجازه کې بندي دلته نګین د سلیمان لایره شوی نه دی خو دا نګین د سلیمان ګوته غواړي او چې تور دالان کې خټین کور د توته کورانوي دلته اکثره سر وهلي بر وهلي راځي پر دغه لار باندې اکثره زار ګټلې راځي او منو چې تا به وي زمونږ د مرګ جواز راوړې زمونږ وژلو ته د ټانګ راوړې جاز راوړې بې له قاضي او محکمې مې خپل درشل کې وژنې ته شوې مالک د کور او ما په تور د غل کې وژنې له دې نه پورته بلواکي او درواکي څنګه وي مونږه جنګ نه کوو خو جنګ په موږ راوتپل شي او د پلار نیکه د شملې ننګ په موږ راوتپل شي او ننګ په غلا جنګ په وسله اوږده لاسونه غواړي جنګ پرمختللی اقتصاد جاز او ټانګونه غواړي او موږ د لوږې اور د سوال په ټوک ډوډۍ وژنو زموږ خویندې د پردیو دوکانو مخې ته د سوال لمنې غوړولې ټوک ډوډۍ غواړي په دې مړه دیموکراسۍ کې موږ د ولږې مړه شو جنګ ماده مچ دی مچ د ورځې سل بچې زیږوي جنګ هلاکت دی تباهي ده بربادي زیږوي جنګ جواري ده د جوارۍ په ګټه روغتیا مشي له بل طرفه دا غټخېټي ملکان غوړمالان پر خلدونو باندې روږدي دا شیخان غوړمالان چې کور ته ورشي نو سپر لري ټکټرې لري په جریبو ځمکې لري غرې لري چکۍ صابون لوټه غوړو پسې به سر ماتوي چارک لوبیا د سوال په وړو پسې به سر ماتوي او له بل طرفه د شاعر په دواړو سترګو ړوند شي ګوتې یې ماتې شه په ژبه باندې هم ګونګیا شه او د جانان دا شین منګی د ستا په سر مات شي دا مازدیګر او دا ګودر د ستا په وینو سور شي ته د ولس د اسان د سرې کې شر او شور نه اورې په غوږو ګوڼ شي چې زګیروی د زخمي ورور نه اورې د چا پر کور سیلاب ختلی په چا بم پرېوتی ته په دربار کې په کباب او پلاونو ډک شوې او د ولس د تندغرو خوله له خاورو ډکه دا صحافت او ژورنالیزم د ستا سر وخوري د هغه 15 شعري ټولګې چاپ شوي چې غبار پر هنداره للمې ګلونه د کاڼي اوبه سپین بغاوت زه په خپل کړي بغاوت باندې پښیمانه نه یم نومیږي
او همدا مهال د کلیو بانډو لیونی په نوم هم یو ټولګه چاپ ته تیار ده چې ننګرهار کې به د خراسان خپرندوی ټولنې لخوا چاپ شي. د ښاغلي مطیع الله تراب په مړینه بېلابېلو ادیبانو او شاعرانو د شعر او ادب مینوالو ژوره خواشیني څرګنده کړې ده. مطیع الله تراب په افغانستان کې لومړنی او پیاوړی شاعر و چې همیشه یې د شعر او د ادب په ژبه د ولس ویده غږ د مسؤلینو تر غوږونو پورې رسوه. د مطیع الله تراب مړینه په هیواد کې ستره ضایعه ده، روح یې ښاد او یاد یې تلپاتې. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد هم د ولسي شاعر مطیع الله تراب په مړینه ژوره خواشیني کړې او د هغه له کورنۍ او خپلوانو سره یې خپله خواخوږي څرګنده کړې ده. تراب صاحب به د ټولنې د ناخوالو او ستونزو څخه د شعر په ژبه پرده پورته کوله چې د ټولنې مظلوم قشر به یې شعرونه داسې په مینه اورېدل لکه د یو ټپي په ټپونو چې ملهم ږدي. د خلکو درد به پکې نغښتی و او د کړېدلو ولسونو ستونزې به په شعرونو کې بیانولې.